درنو دوستانو سلامونه ورځ مو نیکمرغه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ ارام او سوکاله وي بلې په همدې هیله درنو غواړو په دې ویډیو کې تاسو دا وښایو چې څنګه کولی شم بایننس څخه خپل موبایل ته پیسې ولېږو. تاسو له بایننس اپلیکیشن سره بلد یې. په بایننس اپلیکیشن باندې کلیک کوو. مخکې له دې چې کلیک ور باندې وکړو د یادونې وړ بولم چې د بایننس زده کړې تر عنوان لاندې دا ویډیوګانې زه فضل حق زیار ستاسو درنه خدمت وړاندې کوم. انشاءالله موږ به سټیپ بای سټیپ مخته د بایننس زده کړې لپاره ویډیوګانې چمتو کوو. بلې په خپل بایننس باندې کلیک کوو او له کلیک نه وروسته دا کوم صفحه چې تاسو ته راغله دا پول ډاون کوو، یعنې لاندې کش کوو. کله چې لاندې کش کړل شي موږ ته بیل صفحه راځي. دلته مختلف اپشنونه دي. تاسو به دلته په دې اپشنونو کې په موبایل ټاپ اپ باندې کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړ بله صفحه مخکې راځي. کله چې دا صفحه مخته راشي دلته تاسو ته وایي چې باید هیواد انتخاب کړئ. موږ البته افغانستان دلته ټایپ کوو، افغانستان انتخابوو. له دې نه وروسته خپل د موبایل شمیره داخلوو 0.348. د دې نه وروسته کنټینیو باندې کلیک کوو. کنټینیو څخه وروسته البته موږ ته وایي چې کوم سیم کارت تاسو کاروئ. چون دوی خپل انتخاب کړ M10 نو دا M10 سیم کارت دی. له دې نه وروسته بیا په کنټینیو باندې کلیک کوو. له کلیک وروسته دوی وایي چې موږ البته چې کله تاسو ته پیسې لیږو له 1.8 نه تر 11,600 په دغه انټروال کې کولی شئ تاسو پیسې څنګه کوئ ټرانسفر کوئ. فرضاً زه لیکم 350 من. بله د 350 له لیکل نه وروسته دلته تاسو ګورئ کنټینیو لیکل شوي دي. په کنټینیو باندې کلیک کوو. د کلیک نه وروسته تاسو خپل ایمیل چې کوم ورکړی دی هماغه you will receive an email with your product and range. خپل ایمیل به دلته ټایپ کوئ. له دې نه وروسته څنګه کوو بای ناو ور باندې کوو. دا د بایننس څخه موبایل ته د پیسو لیږلو طریقه. مننه.